اول په ټرای نیشن سیریز کې دوه ځل ماته اوس چمپیونز ټرافي کې په اوله لوبه کې نیوزیلند لوبډلې یو ځل بیا د پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړه او د پاکستان لوبډله اوس په ډیپ ټربل کې ښکاري په دغه چمپیونز ټرافي کې اوس به هندوستان ته هم ماته ورکوي او بیا چې د بنگلادیش ته به هم ماته ورکوي او په ښه رنګ ریډ باندې به ورته ورکوي څنګه چې تاسو دغه لوبه وکړه ډېر کافي مارجن باندې وبایله 18 رنزو باندې دغه لوبه بایللې دا اوس د پاکستان لوبډله ډېر زیات مشکلاتو کې ښکاري او د دې مشکلاتو وجه صرف او صرف د پاکستان د فاست بالران دي ډېر زیات ریلای کوي په خپل فاست بالرانو باندې او تاسو یو ځل بیا وکتل سپیشلی حارث او شاهین ډېر زیات سکور لیکي ډېر زیات رنز ته اغستل کیږي په هر لوبه کې خو بیا هم چې دغه لوبغاړو ته موقع ورکول کیږي دا چې د ټیم نه ډراپ کیږي حارث خو چته ښکارا کېدو چې انجرډو ساساو بالینګ نه کېدلو مکمل حالت خراب و دین علاوه شاهین چې د تاسو خبر استه ور دی ارزا څخه پرفارمنس نه دي خو ټیم سره روان دي په زور کرکټ کوي بس سوګي بدلول نشي او په ټیم کې ځای نه جوړیږي د دوانو لوبغاړو د لوبه کې کتا سو ګوري د نیوزیلند لوبډلې په سلوي خبرو کې صرف 210 رنز کړو په اخرنی لس اورو کې یو 115 کې 100 رنز دغه بولران نه واغستل شو کوم چې ډېر زیاتې منډي دي او هغه وخت کې ماته دا ښکاره شو چې پاکستان لوبډله دغه میچ نه بهر شو دغه میچ چې د لاس ووتلو نو بالینګ چې د سنسیبلی کول دي په سوچ کول دي که غواړي په غټ ایونټو کې غټو ټورنمنټو کې پرفارمنس وکړي او د پاکستان دغه بولران ماته نه ښکاري دوی مایند لري دي صرف سترګې پټي او بال خطا کوي نو دا ښکاري چې پاکستان لوبډله ډېره زیاته ټربل کې دا اوس ګورو په دغه ګروپ کې چې د نور ټیمونه څنګه پرفارمنسز کوي هغې نه بعد به چې د معلومیږي د پاکستان لوبډله په دغه چمپیونز ټرافي کې چیرته ځي